دوستانو نن سهار د 8:30 بجو خواته د ناوله د لمبر د خوا ټلیفون رالی چې نو نمبر ولو دمکی یې ویلې چې مطلب موږ به مې پورته کړو تاسو 24 غنټې دلته د هر چا بیانات نشروي غلط نشریات کوي دلته چې هر څوک بیان وکړي تاسو یې پر سوشل میډیا پورته کوي داسې به در سره وسي داسې به در سره وسي یا دلته زما پر مشر ورور پیر محمد قبایل باندې هره ورځ چاپې ویل کېږي یا زموږ پر کورو باندې ویل کېږي یا زموږ د پرلت د نورو ملګرو پر کورو ویل کېږي د دې موږ په کلکه الفاظو غندنه کوو موږ و دې ریاست ته وایو چې که تاسو زموږ د امن امتحان اخلي موږ صبر را کمزوري کوي موږ ته په دا ډول دمکۍ مه راکوئ موږ ستاسې د دمکۍ څخه نه بیریږو موږ چې دلته راولاړ سوي وو د دې مظلوم محکوم قوم د خدمت دپاره راولاړ سوي وو که مو شل واره پورته کې که مو شل وارې وټکې که مو شل وارې لادرکه کې موږ د خپل موقع په نه پر شا کېږو او که زموږ کورنۍ یا زموږ د پرلت د ملګري یا دلته د هر ملګري کور ته ذره برابر نقصان ورسېدی د دې ذمهواره به انتظامیه وي د دې ذمهواره به ډیسي وي د دې ذمهواره به کرنل دوستانو موږ به دلته په رښتیا ژوند سره کوو موږ ته دلته سرکار خپل روزګار رایله کړي زموږ پر سینو د پښه ایښې ده بیا هم دته شرم نه ورځي زموږ روزګار نه رایله کوي ډېره د افسوس خبره ده بیخي ډېر جذبات راته راځي خو مناسب یې نه بولم چې دلته خبرې وکړم مشران ناست دي پکار دی زموږ دغه عوام په هر وخت په خدمت کې دا دی د 2 شپېته ورځې تېرې کې هر وخت چې دته موږ مسکال ورکړی دی مکمله چمن راوتلی دی دلته درېدلی دی نو پکار دی تاسې په امن واوسېږئ د خلکو د جذبات په مجلسو کې نصیره چې در څو کمیټې اعلان یې کړی د پرلت مشرانو اعلان یې کړی در هغه به موږ دلته په امن وسېږو دلته به خپل د روزګار غوښتنه کوو که څه سرونه مې هم په د امن کې ولاړ شي و دې ته موږ تیار یو ټولو د ټولو کور ودانۍ وایو نور ټیم وناخم مشران به ویناوې کوي ډېره مننه